په سلامونو محک علیکم دوستانو، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. د واده په شپه د خاوند څلور مهم نصیحتونه. یو خاوند د واده په اوله شپه خپلې مېرمنې ته داسې نصیحت وکړه چې څلور خبرې تل په یاد لره. لومړی خبره دا چې زه له تا سره ډېره زیاته مینه لرم، نو له همدې کبله مې له تا سره واده وکړو او دې کور ته مې راوستلې. که چیرې ما له تا سره مینه نه درلودې نو هېڅکله مې له تا سره واده نه کوه. دا چې ته مې د خپل ژوند ملګرې وټاکلې او دې کور ته مې راوستلې، دا خپله د همدې خبرې ثبوت دی چې زه له تا سره مینه لرم. په یاد ولره، زه انسان یم، فرشته نه یم. کوم وخت ما څخه تېروتنه کېدله نو سترګې پرې مه پټوه او بښنه وکړه، ځکه له انسان څخه وخت نا وخت وړې تېروتنې کېږي. نو هیله ده په وړو خبرو باندې خپل زړه مه بدوه. دویمه خبره دا چې ته ما هم د ډول په شان مه ډنګوه. مېرمنې ورته وویل چې څه مطلب دی، زه پوهه نه شوم. خاوند یې ورته وویل که چیرې زه کوم وخت سخت غوسه اوسم نو ما ته د غوسې په وخت کې ځوابونه مه راکوه، ځکه که چیرې خاوند غوسه اوسي او په دې وخت کې مېرمن هم په ځوابونو پیل وکړي نو دا حالت د خاوند او مېرمنې د اړیکې لپاره ناوړې پایلې لرلی شي. که زه غوسه وم نو ته له حوصلې او ارامه مغزو څخه کار واخله. که چیرې ته غوسه وې نو بیا به زه له حوصلې کار اخلم، ځکه په یو وخت کې د دواړو له طرفه غوسه او ځوابونه ورکول د واده په اړیکه ناوړه پایلې شیندلی شي. دریمه خبره دا چې ما سره د هر ډول راز او نیت خبرې کولی شي، خو د چا ګیلې، شکونه او شکایتونه مه راته بیانوه، ځکه د مېرمن او خاوند ژوند تر ډېره خوږ وي. خو که د خواښې خبرې، د اندرور خبرې او فلانې خبرې د دوی په خوږ ژوند کې زهر شیندي نو د همدې لپاره تر ډېره حده له ګیلو او شکایتونو څخه پرهیز وکړه. څلورمه خبره دا چې زړه یو دی، یا خو په دې کې مینه ځای کېدی شي او یا ممکن نفرت ځای پیدا کړي. په یو وخت کې د دواړو شیانو په زړه کې نشي اوسېدلی. که چیرې په تېروتنه کې زما کومه خبره پر تا بده ولګېده نو په زړه کې یې مه ساته. ما سره د زړه له اخلاصه خبرې کوه او په زړه کې د بدو خبرو ته ځای مه ورکوه، ځکه کله چې انسان په زړه کې وړو بدو خبرو او خاطرو ته ځای ورکړي نو یوه ورځ هغه انسان د شیطان د وسوسو ښکار شي او په زړه کې د مینې پر ځای نفرت ځای پیدا کړي.